سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا ابوالفضل الرحمن سره لیدلي دي. د منظور پښتین پلاوی په اسلام آباد کې د منظور پښتین په ګډون د مولانا ابوالفضل الرحمن کور ته ورغلي دي او په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د بدامني په اړه اندېښنه ښودلې ده او منظور پښتین ویلي دي چې مولانا ابوالفضل الرحمن ته د 18 اکتوبر قامي عدالت یعنې جرګې په اړه باندې دعوت ورکړی ده او ورته ویلي دي چې په دې جرګه کې به موږ سره ګډون کوي او مولانا ابوالفضل الرحمن ډاډ ورکړی ده چې په دې جرګه کې به دوی سره شرکت کوي. بلې خواته د پاکستان وزیر داخله محسن نقوي ویلي دي چې افغان مهاجرین به بیرته افغانستان ته وستو. هغه همداراز ویلي دي چې یو بیا به د افغان مهاجرینو دویمه مرحله شروع کوو او افغانستان ته به یې استوو. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر چې 2 اونۍ مخته په اسلام آباد کې د اسلام آباد پولیسو نیولی وو او په ده باندې د مختلفو کیسونو FIRs کړي وو. په هغه کې یو د منشیاتو کیس هم و چې نن یې د منشیاتو په کیس کې ضمانت منظوره شوی ده او د PTM مشران وایي چې امید یې نور ضمانتونه به یې هم منظوره شي. بل خواته د پنجاب په قصور سیمه کې پولیسو 2 مسلمانانو میرمنو خلاف د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړې ده او یوه میرمنه یې پکې نیولې ده. د پاکستان د ITV رپورټ له مخې دا پیښه د قصور په رای کلا کلي کې مخې ته راغلې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.